دلربا نه وه دا ډمه چې دا اوس عمران خان پسې غږېږي په افغانستان کې داسې والي وزیر داسې ډم نه و چې دا یې غېږې ته نه وي ورغلی هغه هم اوس راجګېږي عمران خان پسې خبرې کوي یاره د مریم نواز څوک د یوازې په اپریشنو باندې $1 ملیون ورکوي چې ځوانه ښکاره شي د ما د نیا په ځای باندې دا اوس هم 14 کلنه پیغله ښکاري پرون بله ورځ ما ته دوبۍ نه یو کس هغه کړی و میسیج کړی و قسم په الله زه دروغ نه درته وایم صفا خبره کوم نو ما ته وایي یاره جنرال صاحب زه تا دوبۍ ته راغوالم او تا له ویزټ کوم تا له اقامه کوم او دا کوم خو ډېرې خبرې وکړلې اخر کې ما ته ویل یار د ایمرولي سره کار مه لره ما چې دا ټوله ډوبۍ راکړې ولاکې پرېږدم بخیر راغلی مبین صاحب سلامونه امیر قبول کا زما مایک له نیټ لګ کمزوری دی په هغه ورځ باندې قسم ده چې د عمران خان باندې قید و خطا و جرمانه شو پیاده داسې غویی کېده سب خوشه مال قسم په خدای کله مولا نه نیولې تر جولا پورې هېڅوک هم پې خوښي ځکه چې هغه خدمت کړی دی یاره پاکستاني له خو پرېږده چې د افغانستان خلک هم ځي هلته د کینسر مفته علاج کېږي او انسانیت ته یې کړی بیا د افغانستان په رابطه باندې ما ته خلک وایي ته عمران خان او ما د عمران خان دوه شیونه ما ولیدل چې هغه د یو انسان د یو مسلمان د یو هغه سړي کار دی چې هغه زړه کې درد وي لومړی دا چې دا اوس هم دا وزیر اعلی چې دا من ګنډاپور هم دا خبره کړې ده یو د افغان مهاجرینو ته د انسان په سترګه کته وایي که یې پرېږده نو د انسان په سترګه چلند سره کوي کنې ویې باسئ له ملکه کوم حق چې پاکستانی لري هغه یو افغان ریفیجیز دلته لري دا انسانیت ده یو دویم دا چې ما یو ویډیو ولیدله یو افغان په روغتون کې ده هغه کینسر ده هغه ورته وایي چې ته به موږ ته افغانستان کې اسپتال جوړوي یاره دا دومره په نرمه ژبه ورته وایي چې بالکل بس زه به دا کار درته کوم لکه هغه ته یې دا هم ویلی شو چې بس دلته راځه بل نیټو والا ته یې ویلې نیټو والا په ډرون حملې خو یې ټولې بندې کړلې مکمل تاسو یې دماکې نه کېدې دماکې پرېږده ورځې 50 ډرون بریدونه به کېده دا یې بنده کړه ناټو سپلای یې بند کړه همدغسې امریکې ته ویلې ابسولوټلی ناټ زما ملک نه افغانستان باندې باروت مه وړه هغه 6 میاشتې تورخم او د بولدک لاره بنده او د ناټو سپلای په مخ باندې صحیح شو او همیشه ویلي چې د افغانانو دپاره زه په هغه وایي ډېر کړېدلي خلک دي او سړی چې احساس لري ستا په اړه باندې ته باید هغه درک کړې هغه وایي چې افغانستان کې 40 کاله دا یې په ریکارډ پراته دي جنګونه دي یا خلک تباه شول برباد شول کوشش وکړو موږ او تاسو افغانستان کې امن راشي یو سړی خپل د هیواد غم هم کوي او بیا په خپل اوس که ما څوک جیل ته واچوي یاره چې هر څه یې زه ورسره منم دا 2 کاله پروت د چا ویلې یوه ورځ عمران خان جیل کې نشي تېرولی چا ویلې 1 ساعت نشي تېرولی چا ویلې دا شراب خوري چا ویلې دا ستنې لګوي چا ویلې دا نشهیي ده هغه د 2 کاله پروت ده نه تنها دا چې ښځه یې ورته جیل کې واچوله هر څه چې ورسره وکړه بس دا ورته وایي زه نور نه منم زه پاکستانی یم او د پاکستانیانو د خدمت دپاره زه ډیل نه کوم یاره د انسان دپاره هم دغومره حوصله د انسان دپاره هم دغومره مردانگی دی او انسان دپاره هم دغومره زړورتیا دا کفایت کوي چې ټول غله د پسې یو قوطي کې جای کړي اوس ټول غله په جیل کې هم د نه ډارېږي دا په جیل کې پروت ده چې یو غر وکړي بس بیا ټول منډې او زه درته زیری در کوم چې پاکستان حالات دې حد ته رسېدلي چې دا عمران خان حل نه کړي او هغه راونوځي دا به راوځي د اختر کې به تاسو وګورئ د چا پلار یې نشي حل کولی زبردست مبین صاحب په دغه دا چې دا بخیر راغلی خبره کوم دا زما جی یو مې خبره کوم دغه د جنگ په باره کې چې دا اوس اختر نه بعد چې دی بیا پاکستان ته د ډالرو ضرورت دی فوجیانو ته بیا په بلوچ او په پښتنو منطقو کې بیا د اپریشنونو په باره کې نو زموږ په دې کې خبرې وکړئ ګوره یو دا د افغان ریفیوجیز خبره چې هلته کومه دوی کړې ده دا ناممکنه ده دا نه کوي ځکه خیبر پښتونخوا حکومت ته مې ویلې چې دوی ته یو دم باندې دا دومره افغانان ویستل دا ناممکنه ده یو ځکه انساني ناورین رامنځته کوي دومره مخلوق په یو ځل یو ملک ته ته لیږه او راغه کوی
او یو د جنګ ګوره نه دا 2008 ده نه 2006 ده نه 2001 ده نه 2010 ده دا 2015 ده او نه امریکا سپین چک دوی ته ورکوي. امریکا هیڅ باجوړ او سوات او دیر او تیمرګره کې اپریشنو ته اوس ضرورت نه لري او نه څوک پیسې ورکوي. پوه شوې؟ نه د پاکستان د فوز هغه محبوبیت شته چې نن 10 کاله مخکې یاره هر سړي به ویلې فوز ده او دا ملک ساتي دا ملک ساتي. زه درته وایم چې دا ملک ساتي دا چاودنې چې دا دومره کېږي دا یو کس را جګ سو د آرمي چیف نه پوښتنه وکړه وزیر اعظم خو تاسو جیل ته واچوه بل راونیسئ دا غل ده. یو کس آرمي چیف نه پوښتنه وکړه چې دا دومره د ماکې کېږي چاودنې کېږي 1500 فوجان د یو ایټمي ملک 15 بلوڅان رانیسي ته خدای یو څوک نشته چې پوښتنه دې وکړي که چېرته دا اخلاق درلودی ته به استعفا کړی چې یاره زه نشم کولی ټاکس اخلي 1 میلیون فوز ده یا 10 لکه آرمي ده استخبارات استبلیشمنت دی او ته وایې افغانستان کې هغه ځینه برید کېږي او ته دا دومره بارډر دی چې دا ولې محفوظ کوي نه دا فوز تنخوا دې شي دپاره اخلي فوز به یوازې همدا کار چې د عمران خان ورکر ونیسه عمران خان غلا کړی دی عمران خان جیل ته بوځي عمران خان ښځې سره عیدات کې نکاح کړی دا د فوج کار ده که بارډرونه ساتل د دوی کار دی. بیا دا پولیس دا فوز دا دومره پیسې دا په میلیاردونو چې ځي پاکستان فوز جیبونو ته ځي د پاکستانیانو غوښې هډوکې وخوړلې بیا چې کله فوج ریټایر شي امریکې ته ځي چیف جسټس ریټایر شي امریکې ته ځي وزیر اعظم ریټایر شي امریکې ته ځي یوازینی وزیر اعظم د پاکستان په تاریخ کې چې هغه له هیواده ونه تښتېده زرداري دې وتښتېده بېنظیره وتښتېده نواز شریف دې وتښتېده شهباز شریف دې ټول ما ته د ثابته کې څوک په پاکستان کې چې وزیر اعظم یې پس له حکومته تښتېدلی نه وي غیر له عمران خان نه راوښه یو آرمي چیف چې دوی ریټایر شوی هغه د پاکستان کې ژوند وکړي یو چیف جسټس یې راوښه چې هغه د ریټایر شوي پاکستان کې د ژوند وکړي د ځینې که دلته خلک په چپلا خولي دغه مشرف یې په بوټانو باندې ونه ویشته آرمي چیف که نه چې راغی د عدالت مخکې هغه وکیلانو په بوټانو دوی بیا دغه حالت وي. عزت هغه وخت دا چې ته په قدرت کې وي که نه وي خلک په تا سر قربان کی. قسم خدای دا اوس د عمران خان جیل نه خوښه که د پاکستان خلک اختر نه کړي همدغه اختر ده بلوڅ کوي پښتون کوي پنجابی کوي ټول ورته خوشحاله دی یاره 3.5 کاله حکومت یې کړی په 3.5 کالو کې تا هغه نه برداشت ونه سو ودینې او بس صرف دومره چې امریکې سره خبره راغله یاره ته په شپه کې د هغه حکومت ختم که پارلمنټ ونیسه بویزه دا کومه دیموکراسي ده اوس چې په پاکستان کې نه جمهوریت شته نه دیموکراسي شته نه بل د کوم آیین لاندې پاکستان کې خلک ژوند دي خو که ووټونه و الیکشن عمران خان ګټلی و ولې فارم 47 پکې راغی ورکړی به دی حق به دی ورکړی و نو ته خپله خلک مجبوره کوې ټوپک ته همدغه حالت په افغانستان کې نه و اوس یو سړی چې ته په ووټ نه پرېږدي یو سړی ته په جمهوریت نه پرېږدي یو سړی هغه به څه کوي یاره هغه مجبوره ده ټوپک ته لاس کوي چې ټوپک ته لاس که بیا ته کور ورانې نه اپریشن کولی شي نه د اپریشنو پیسې لري او نه دا دومره تکړه دي چې اپریشن نور وکړي هغه د امریکې ډالر 1.8 میلیون ډالر عرب ډالر دوی سر بارډر منیجمنت باندې له امریکانو نه اخیسته 3 اربه ډالر مشرف صرف له 2001 نه تر 2009 کاله له امریکانو نه واخیسته 4 اربه ډالر یوازې قرضه پې خلاصه کړه 21 اربه ډالر تر 2021 کاله پورې له امریکانو نه واخیسته اوس هغه ډالر شته بیا څه شو 15,000 پاکستانیان د امریکا په جنگ کې ووژل او هغه مزې پې باندې دوی کوي دا اوس لاړ شه دا مراعات چې دوی اخلي د دوی بجلی فری ده د دوی د سکول فیس فری ده دوی خپل سکولونه لري خپل موټر لري خپل تیل اخلي هر شی دوی په خپل اخلي اما ټاکسي وګوره مالیه یې وګوره بیا ضرورت IMF څه دا اوس د مراعات د ټولو ختم کې د ججانو د گورنرانو د فوجانو مراعات د ختم کې دا اوس دوی د کال صرف 9 اربه ډالر له دغه نه بچت کوي دوی مراعات ختم کې پاکستان کې هر څه شته خو زه تا کچکول ورته نیولی چې څومره راځي په هغه کې چې پاکستان به خود تباه کېږي دا اوس ولې هر پاکستانی 15 لکه پاکستانی روپۍ قرضداری ده ولې په کوم ځای باندې مشرب شو خو که څه شي دې جوړ کړي کم شی لري برق دا اوس نه لري ته مراعات ختم که د برق بیلونه ورکړه چې برق دې برابر شي
پاکستان په دومره ډیمونو کې برخ نه لري. په افغانستان کې دا د باچا صاحب ناسته یو یونټ برق په 4 روپۍ ده. په 4 روپۍ ته خپل حساب بیا کوه. صحیح بالکل. دلته ایل پی جی ګیس په 15 روپۍ باندې کیلو ده، دغه ډبو والا ګیس. او زه خبرم چې هلته به یا په 300 یا په 400. دلته لیټر یو لیټر تیل په 55 افغانۍ د تی په 300 روپۍ باندې اچي. ولې چې د تا مشرانو عیاشانې کړي دي درګر دی اخلي. زه اوس آزاد شولم، دا اوس دستي د مایس نه در 40 کاله په جنګ کې تیر که زه په 15 روپۍ ډیزل او پټرول اخلم او تی په 300 روپۍ اخلي. ما 15 کاله جنگ تیر کړی دا یو افغان یو سنت نه د قرضداره بالای بادم د ما د جمهوریت د وخت د حکومت 10 ارب ډالر د امریکا په بینکونو کې کنګال دي. د ما مشران چې نور ملکونو ته ځي کاریګر انجینران غواړي، تاسو وزیر اعظم چې ځي کچکول نیولی خیرات غواړي. زما د ملک یو مشر په اروپا او په امریکا کې جایدادونه نه لري. ورځ د نواز شریف بنگلي وګوره، و سړی چې ملک جوړوي اراده ورته کوي. ته راځې بس 15 کاله حکومت کوي، هر څه وړې. دا زرداري څوک ده؟ قسم به خدای د شهباز شریف څوک ده؟ د نواز شریف څوک ده؟ د مریم نواز څوک ده؟ یوازې په اپریشنو باندې $1 میلیون ورکوي چې ځوانه ښکاره شي. د ما د نیا په ځای باندې دا اوس هم 14 کلنه پیغله ښکاري. او د پاکستان ولس قسم په خدای که درته دروغ وایم صحیح ده جیبي کاکا. یو هغه زړه نه شوله، یو هغه بل اخره نه ده چې هغه نه پوهېږم چې شي د هغه ښه نومېږي یاره نجیبې باره کې د څونه ویلې نجیبه فایز. یو دا زړه نه شوه، یو هغه زه ماشوم وم چې نجیبه فایز به ډرامو کې کار کوو. اوس هم هماغسې ځوانه ده. یاره دا څه عجیبه کار ده. دا چل مونږ ته مو هغه هم راځي دلربا دلربا زلفې دې کنټرول کا. جنرال صاحب ستا همت ته خبر د سلام دی یار دواړه لاسه. دغه دلربا نه وه دا ډمه چې دا اوس عمران خان پسې غږېږي. په افغانستان کې داسې والي وزیر داسې ډم نه و چې دا یې غېږې ته نه وي ورغلی. هغه هم اوس راجګېږي عمران خان پسې خبرې کوي. یاره که دې واده جیل کې به یو 3 میاشتې نکاح در سره وتړي، خبره خلاصه، نور په عمران خان پورې مه سولېږه. جنرال صاحب یو ریکویسټ کوم، یو خبره سید کوم، بیا به نظم الله دې تاسو عزت نصیب کړي، الله دې نور ترقی درکړي. جنرال صاحب زه په خپل باندې د پاکستان ټیم کې هم تایکوانډو د کراټو لوبغاړی یم، په پښتو کې راکوته کراټې وایي که نه. زه صرف یو ریکویسټ کوم، د افغانستان دومره ښه ټیم دی او که تاسو ته پته وي نو د افغانستان اولمپیک کې یو تایکوانډو یو هلک و چې هغه براونز میډل، او اوس هم تقریبا 3 کسانو اولمپیک کې د افغانستان د ټیم کوالیفای لکه کړې وه پوره دنیا کې، او د هغو میډل هم لکه په اولمپکس ګیم کې